السلام علیکم دوستانو، زمونږ د نن درس دی، یعنی د نن ورځې یو لغت دی. هغه به موږ زده کوو دوستانو. مایګریټ، کډه کول یا هجرت کول، یعنی له یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالېدل، تلل په کډه سره، یا مرغان له یو ښاره بل ښار ته کډه کول یا هجرت کول. دې ته په انګلیسي کې مایګریټ وایي. دوستانو دا د مایګریټ توری لکه ورب یعنی فعل موږ داسې ده دوستانو، دا د مایګریټ توری ورب یعنی فعل، کډه کول یا هجرت کول. دوهم حالت دې راځي نون یعنی اسم، دا یو نوم دی. مایګریشن، کډه یا هجرت، دا موږ په مثالو کې زده کوو. مایګریټ، مایګریشن، مایګرنټ، مایګرنټ. دا د پرسن نون، د یو شخص، یو سړی، لکه موږ چې ورته وایو کډوال یا مهاجر. نو د دې لپاره موږ د مایګرنټ کلمه یا توری کاروو. مایګریټوري، مایګریټوري داسې د صفت د اجکټیو ده، د کډوالۍ اړوند یا د هجرت اړوند. مایګریټ داسې د ورب فعل. دا دوستانو حالتونه لري: مایګریټ، migrated, migrating. People migrate to cities for the better jobs. People migrate to cities for better jobs. خلک د ښه کار لپاره ښارونو ته کډه کوي.